د خیبر پښتونخوا په لکي مروت سیمه کې د پاکستاني پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې له امله یې 8 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه چاودنه کې د پاکستاني پوځ د اف سی ځواکونو 3 تنه وژل شوي او د یو مشر په ګډون 3 نور پوځیان سخت ټپیان شوي دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې دا پیښه د لکي مروت د شهباز خیل لډي په سیمه کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو، له لرې کنټرول کېدل او هغه مهال چاودنه ورکړل شوه چې یاد موټر له سیمې تېرېدو. د لکي مروت پولیسو همداراز ویلي چې ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته وړل شوي دي او د ټپي شوي د پولیسو د مشر په ګډون د بل سرتیري روغتیايي حالت نازک دی. دا پیښه په داسې مهال کې رامنځته کیږي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد ورته بریدونه زیات شوي دي چې له امله یې د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې شوي دي. عام وګړي هم وخت ناوخته په ټولنیزو رسنیو او یا له خبري شبکو سره د مرکو پر مهال له حکومته غوښتلي چې د ځان او د دوی د امنیت د ټینګښت لپاره جدي او اغیزمن ګامونه پورته کړي.